له نظامي مبارزې تر رسمي ادارې یو بدلون. غزني کې 200 مجاهدین چې کلونه یې د جنګ په مرچلو کې تیر کړي اوس د قلم، حسابدارۍ، ادارې، ټکنالوژۍ او عصري مهارتونو له زده کړو فارغ شول. مسؤلین وایي دا د هغو نیوکو لپاره کلک ځواب دی چې وایي افغانستان کې اداري او تعلیمي کچه کمزوري ده. مغربي تهذیب، مغربي ملکونه دا تنقید اعتراض کوي چې افغانستان کې دا تعلیمي نظام او د تعلیمي سطح دا کمزوري شوې ده. خو لیکن زه مغربي ملکونو ته او هغو خلکو ته دا واضحوم چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د تعلیم په برخه کې هر ډول کوششونه کړي دي او د دغه تعلیم د ارتقا لپاره به خپل محنت جاري او ساري ساتي. دغه زده کړې د رئیس الوزرا د عالي مقام لخوا تایید او په ټول هیواد کې عملاً پیل شوي چې د هغو له جملې څخه یو هم د غزني ولایت د اداري او حسابدارۍ انستیتوت امریت و چې پکې 200 مجاهدین په زده کړو بوخت و چې نن الحمدلله د فراغت جشن ده او خپله یو نیم کلنه برنامه د اداري او مدیریت په برخه کې پای ته ورسوله. دغه فارغ شوي مجاهدین په خپل ترلاسه شوي مسلکیتوب خوښ دي او له مسؤلو ادارو غواړي چې د لا لوړو زده کړو فرصتونه ورته برابر شي. موږ تقریبا په دغه تیره 2 کلنه دوره کې ډېر څه زده کړي دي. هغه څه زده کړي دي چې هغو نه موږ ته منه لري چې موږ به دومره څه زده کوو، ځکه موږ الحمدلله په تیره 2 کلنه دوره کې دومره شی زده کړل. مخکې موږ په اداره او دته ورته نور مدیریت چارو کې ډېر مشکلات لرل، خو هغه الحمدلله د موږ هغه مشکلات یعنې که درته ووایم 15% رفع شوي دي. چې موږ دا 2 کلنه دوره وویله، موږ غواړو چې نور تحصیل هم وکړو او موږ ته دا زمینه باید مساعد شي په دغه رقم لکه دغه اصرات مساعده وه او نور مجاهدین ته باید مساعد شي. نور عام خلک دي، که مجاهدین دي که غیر مجاهدین دي، باید ټول ته دا زمینه مساعده شي. مسؤلین زیاتوي دا لړۍ یوازې غزني پورې محدوده نه ده. د دوی په وینا په ټول افغانستان کې څه باندې 40,000 مجاهدین د زده کړو په ترلاسه کولو بوخت دي چې په خبره یې بېلابېلې ادارې ورځ تر بلې د مسلکي کدرونو شاهدې دي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.